د یو خبره درته وکړم ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلې او احترامات مې ومنئ. قدرمنو اوریدونکو د یو خبره درته وکړم ناول درېمې او له درده ډکې برخې ته مو زه سمیع الله ایوبي هرکلی کوم. دا هم تاسې او دا هم د ناول درېمه برخه. امید لرم چې تر پایه پورې راسره واورئ. شیر محمد ته ویره ورلوېدلې وه، په زړه کې پوښتنې ورګرځېدې. ځان یې په خطر کې لیده خو نه پوهېده چې ولې. دی تر ډېره ویښ و، وروسته خوب پرې زورور شو. شیر محمد سترګې رڼې کړې، شور او زوږ و. د باندې وکتل، سپېدې چاودلې وې. په یوه کوټه کې د څراغ ته رڼا ښکارېدله. غږ له همغه کوټې راووت. یو دم چیغه شوه، یو څوک له کوټې راووتل. جینۍ وه، د کلا د لویې دروازې خواته یې منډه کړل. ټیکری له سره ولوېدله، کلا ووته. د کوټو ورونه خلاص شول، واړه زاړه د باندې راووتل. ډډ نارینه غږ یې واورېده، مه یې پرېږدئ. دوو ځوانانو د کلا د لویې دروازې خواته منډه کړل. شیر محمد په بیړه د کوټ په لستوڼو کې لاسونه ننایستل. لونګۍ یې وتړله، تبر یې ور واخیسته. ښځینه ورخطا غږ یې واورېده، څه ټکه راپرېوته. شیر محمد ورسۍ ته ورغی. تور سرې او ماشومان تر برېتور سړي راتاو وو. سړي ښکاري ټوپک ته کارتوس ور واچاوه. شیر محمد هماغسې ولاړ و، لنګې یې لړزېدل، لاره ورنه ورکه وه. د وره درب شو، د سړي له غوسې ډک غږ یې په زړه لړزه راوسته. دروازه خلاصه که. شیر محمد تر ورسۍ ووت، پلاستیکي بوټونه یې ور واخیستل. ښځو چیغې کړې. شیر محمد په منډه کې شاته وکتل. ټوپک ته لاسونه ور لوېدلي ول، په هوا کې تاوېده. برېتور سړي زورونه وهل. شیر محمد له کلا ووت، په شنو غنمو کې منډه واخیسته. تر چنارونو تیر شو، مخامخ پر یوه ټیټه پخڅه ورغی. تر دیوال واوښت، باغ و. په قطار لوڅو ټیټو ونو کې یې منډه کړه. په ورانه کې نری درد تیر شو. ولوېده، څنګ ته له ځمکې راوتلي ولاړ لرګی کوږ شو. ورانه ته یې وکتل، د ازغن سیم تیره میخ پکې نوتلی و. بیرته ولاړ شو، لاندې لویې هسکې ډبرې وې. ورهاخوا د سیند څپې پر کمره لګېدې. شڼهاره یې خوت، د اوبو پر سر سپین ځګونه روان وو. شیر محمد د سیند څنډې ته ورښکته شو. د دوو لویو تیږو ترمنځ غلی کېناست. د کلا خواته یې وکتل، څوک نه وو. سړه ساه یې واخیسته، لپه یې جوړه کړه، رڼې اوبه یې پر مخ وڅڅېدې. بیرته یوې لویې تیږې ته ولګول. سیند ته یې وکتل، سپین ځګونه سره اوښتل. شیر محمد ولاړ شو، د سیند په څنډه کې مخپور ته لاړ. یو ځای ودرېد، له ځمکې یوه ښځینه پلاستیکي څپلکه ور پورته کړه. نوې وه، تله یې په خټو ککړ و. شاوخوا یې وکتل، سترګې یې رډې راوختې. د مخامخ کمره پر سر یوه ځوانه جینۍ ولاړه وه. ټیکری یې نه و، ټټر یې راوتلی ښکارېده. اسمان ته یې کتل، تور اوږده ویښته یې له ملا بیل وو. شیر محمد منډه ور واخیسته. جینۍ ټوپ کړل، لاندې په سپینو ځګونو کې ننوته. سړي خپل څادر، پټکی او تبر پر ځمکه واچول. کوټ یې وویسته، په یوه هسکه ډبره وخوت. روانو ځګنو اوبو تور غونچه ویښته ورسره وړل. ټوپ یې کړل، پر سر یې سړې اوبه ور واوښتې. غوږونه یې دب شول، پښې وهلې، د بوټونو تلي ځمکې ته نه رسېدل. اوږه یې له یوې لویې تیږې سره ولګېده. د اوبو زوروره څپه یې تر ټټر لاندې شوه. سر یې له تاوېدونکو سپینو ځګونو راوویست. شاوخوا یې وکتل، جینۍ تر څنګ روانه وه. لاس یې ور وغځاوه، څپې یو ګز شاته یووړ. ډوب شو، اوبه یې تېرې شوې. یو ځای پښه له ځمکې سره ولګېده. د بوټونو پر تلو یې زور راو، سر ته راوخوت. ویې ټوخل، جینۍ 2 ګامه لرې وه. ځګنو څپو اخیستې وه. شیر محمد په بیړه پښې ووهلې. یوه توره ډبره په مخه ورغله. ځان یې څنګ ته کړ، ښایي لاس یې ډبرې ته برابر شو. ټیل یې وهله، کیڼ لاس یې د جینۍ مټ ته ور ورسېده. د هغې سر یې له اوبو پورته ونیوه. پشهاری ډېر شو. سړي مخامخ وکتل، لاندې سیند سر راټول وو. ټکې تورې لویې ډبرې ښکارېدلې. په منځ کې سپین ځګونه روان وو. غړمبهاری خوت. شیر محمد د اوبو څنډې ته ورنږدې شو. څپه راغله، پښې یې ووهلې. له ځمکې پورته شو، یوه تیرې تیږې ته یې لاس ور واچاوه. ګوتې د تیږې یوې راوتلې برخې ته سیخې شوې. هماغه ځای ټینګ ونیوه. په کیڼ لاس یې زور راوست. جینۍ یې له اوبو راپورته کړه. د هغې سر وځړېده. لامده پیچلي ویښتان د سړي پر مخ او غاړه راپرېوتل. ځای ښه و، اوبه د تیږې دواړو غاړو ته وتلې.
وچه 4-5 ګزه لرې وه. شیر محمد څو ځله ژوره ساه واخیسته. د جنۍ ټټر یې خپلې کیڼې اوږې ته برابر کړ. پر ښي لاس یې زور راووست. تر نامه له اوبو پورته شو. تاویدونکې څپه یې ورنو ته سیخه شوه. هسک شو. تر مخامخ راوتلې تیرې تیږې لاس را وګرځاوه. پښې پر ځمکه ولګېدې. مخکې لاړ. د څنډې اوبه مړې وې. وچې ته وختو. جنۍ یې پر یوه هوار ځای پرېویسته. په بیړې ورته وکتل. سترګې پټې وې. پر سپین تندي له اوبو سره ګډه نرۍ وینه روانه وه. تر ول یې ونیوله. کش یې کړه. پر یوه هواره شیبداره ډبره یې پړ مخې پرېویسته. د جنۍ له خولې رڼې اوبه وڅڅېدې. زګیروی یې شو. بېسده شوه. شیر محمد کلي ته وکتل. څوک نه وو. منډه یې کړل. د سیند پر ژۍ مخ پورته لاړ. کوټ، تبر، څادر او خلاصه ول لونګۍ لارې پراته وو. سړي خولۍ پر سر کړه. تبر، کوټ او لونګۍ په څادر کې واچول. بیرته مخکته روان شو. جنۍ له ډبرې رغړېدلې وه. د ټټر تڼۍ یې خلاص سوې. تور اوږده باڼه یې سره سریښ وو. شیر محمد څادر پرې هوار کړ. یخني وه. ژامې یې ولړزېدې. شاوخوا یې وکتل. زړه یې ولوېده. پورته په پټي کې څوک ولاړ وو. شیر محمد پړ مخې پرېوت. یوې ډبرې ته ور وښویېده. کېناست. تر څنګ یې وکتل. سړي د ازغن سیم ړنګې پایې ته وچې سترګې نیولې وې. یو دم لاندې ډبرو ته راښکته شو. شیر محمد په بیړه جنۍ ته وکتل. له ورایه ښکارېدله. ورو ور وښویېده. جنۍ د هسکو تیږو منځ ته ورکش کړه. غلی کېناست. سر یې پورته کړ. د زړه دربه یې ډېره شوه. سړي 4-5 ګامه لرې وو. زیړه ورېښمینه لونګۍ یې تړلې وه. د سهار په خړه کې پڼ بریتونه له ورایه ښکارېدل. په لاس کې ښکاري ټوپک نیولی وو. له پورته 2 تنه راغلل. یو یې ټیټ شو. د اوبو له ژۍ یې یوه څپلکه ور پورته کړه. دواړه ودرېدل. بریتور سړی هم ورغی. له ونې ټیټ ځوان کمره ته ګوته ونیوله. دوی خبرې کولې. غږ یې نه راته. د څپو غړمبهاری خود. 3 سره مخکته روان شول. شیر محمد ټیټ شو. د 2 تیږو ترمنځ په یوه چوله کې ننوت. جنۍ وټوخل. سړي پر خولې لاس کېښود. ساه یې تر پزې راوخته. غوږ یې ونیو. د څپو له غږ سره خبرې ګډې وې. خبرې ورو ورو رانږدې کېدې. شیبه وروسته له غوسې ډک غږونه تر څنګ تېر شول. شیر محمد سر پورته کړ. 3 تنه د سیند پر ژۍ مخکته روان وو. ټولو اوبو ته کتل. یو دم خرهاری شو. شیر محمد په بیړه لاندې وکتل. د جنۍ شنې غټې سترګې رډې راختلې وې. لغتې یې وهلې. سړي د هغې له ډکو سرو شونډو لاس لرې کړ. جنۍ ژوره ساه واخیسته. چیغه یې کړه. شیر محمد یې پر خوله لاس کېښود. سر یې هس کړ. 3 تنه مخکته روان وو. ناڅاپه یې ګریوان وشکېده. لاندې وکتل. د جنۍ ګوتې په ګریوان کې بندې وې. شیر محمد په غوسه وویل وژنې مې؟ د جنۍ سترګې رډې راختلې وې. شیر محمد وویل خوشي کوم دې خو په یوه شرط. چیغې به نه وهې. د جنۍ تور اوږده باڼه سره ورغلل. شیر محمد د هغې له خولې لاس لرې کړ. جنۍ په بیړه ولاړه شوه. سړي تر مټ ونیوله. په شدت یې کش کړه. جنۍ کېناسته. شیر محمد وویل د خدای لپاره مه مې پرې وژنه. جنۍ شاته شوه. ولې یې ډبرې ته ولګول. شیر محمد څادر ور واچو. جنۍ ځان پکې وپیچه. غلې کېناسته. سړي وویل د کور وال دې درپسې ګرځي. جنۍ غلې وه. سړي غړۍ اوږده کړه. لارې د لویو ډبرو په منځ کې 3 تنه همغسې مخکته روان وو. سړي وویل ته لیونی یې؟ جنۍ په راوتلو رډو سترګو ورته کتل. یو دم یې چیغه کړه. د سیند د څپو خواته یې منډه واخیسته. شیر محمد په بیړه ولاړ شو. د جنۍ ګرده لمن یې په ګوتو ورغله. دواړه پړ مخې پرېوتل. د سړي خوله او پزه پر ځمکه ولګېدل. نری درد یې په سر کې تیر شو. جنۍ چیغه کړه خوشې مې کړه. سړي تر مټ ټینګه نیولې وه. جنۍ ژړل. د سیند خواته یې زورونه وهل. ژړا یو دم غلې شوه. سړي ورته وکتل. د جنۍ خوله سپینو ځګونو نیولې وه. سترګې پټې وې. شیر محمد سړه ساه واخیسته. د جنۍ مټ یې پرېښود. د ستوني ستاغ اوږد وغځېده. لمر د لرې غره د څوکو سپینې واورې ځلولې. سړی یخنۍ واخیسته. ولاړ شه. د کوټ په لستوڼو کې لاسونه ننه ایستل. زنځیر یې کش کړ. پزې ته یې لاس ور وړوینې وه. شیر محمد حیران وو. نه پوهېده چې څه وکړي. لاره ورنه ورکه وه. جنۍ ته نږدې کېناست. جنۍ وخوځېده. سترګې رڼې کړې. سړي ته یې وکتل. کېناسته. سر یې پر زنګانه کېښود. د تورو پیچلو ویښتو څوکې پر ځمکه ولګېدې. یو دم یې په چیغو چیغو وژړل.
شیر محمد په حیرانۍ ورته کتل. د لمر وړانګې د غځېدلې غونډۍ په پاسنیو برخې لګېدلې. لاندې سیند په سیوري کې روان و. جینۍ همغسې ژړل. شیر محمد کلي ته وکتل. د کورونو لمر خاته خوا دیوالونه روښانه وو. له ځینو بامونو تور لیګو پورته کېدل. لرې یو ماشوم په رمۍ پسې روان و. بیرته یې جینۍ ته سترګې ور واړولې. هغې ژړل. شیر محمد وویل بس که نور. جینۍ سر پورته کړ. د شنو غټو سترګو سپین یې سرو رګونو نیولي وو. ګلابي غومبرې یې لامده ښکارېدل. د نرۍ پزې څوکه یې سره وه. شیر محمد وویل ګوره زه ملا نه یم، خو له ملایانو مې اورېدلي چې ځان وژونکي به په دوزخ کې وي. جینۍ یو دم چیغه کړه. هغوی مې ورور وژلی. د سړي لنګي ولړزېدل. جینۍ په چیغو چیغو ژړل. ښه شېبه ووته. ډبرو تک تور اوږده سیوري پیدا کړل. د سیند په څپو کې د لمر ژېړه رڼا ګډه وه. شیر محمد لونګۍ تر سر تاو کړه. تبر یې ور واخیسته. ویې ویل زه ځم. جینۍ په بیړه ورته وکتل. سلګۍ یې شوې ورمېږ یې کوږ کړ. څپې په تورو ښیو تیږو لګېدلې. سړي وویل لیونتوب مه کوه. جینۍ سیند ته کتل. یو دم ولاړه شوه. سړی تر مخ ودرېده. د هغې ژړا زور ونیوه. چیغه یې کړه ته مې هرات ته بیایې؟ د سړي زنګنونه ولړزېدل. جینۍ په بیړه د کیڼ لاس لستوڼی ور ټول کړ. 4 زیړ بنګړي ښکاره شول. په غریو کې وویل سره زر دي ټول یې ستا، خو د خدای روی ومنه ما تر هراته ورسوه. شیر محمد په حیرانۍ ورته کتل. د جینۍ په سترګو کې ناامیدي راټوله شوه. ګام یې واخیسته. شیر محمد څنګ ته شو. جینۍ پر یوه هواره ډبره ودرېده. اوبو ته یې وکتل. سترګې پټې کړې. شیر محمد تر مټ ونیوله. جینۍ چیغه کړه لاس مې پرېږده. زنګنونه پر هواره تیږه ولګېدل. په چیغو چیغو یې وژړل. شیر محمد وویل زه غریب سړی یم، بدنامي ده، بدۍ نشم کولی. جینۍ همغسې ژړل. شیر محمد یو دم تر لاس ونیوله. کش یې کړه. دواړه په ولاړو تیږو کې کېناستل. جینۍ په حیرانۍ ورته کتل. څادر یې په غاړه کې پروت و. شیر محمد د کلي خواته ګوته ونیوله. لرې پر پوله کتار کلیوال روان وو. له یوه سره د موټر له هوا ډک ټوپ ښکارېده. ډله د سیند خواته راتله. تر مخې پنډ برېتور سړي ګامونه اخیستل. شیر محمد په وارخطایي وویل له دې ځایه باید لاړ شو. جینۍ چیغه کړه ځم ټولو کلیوالو ته وایم چې ورور یې راوژلی. ولاړه شوه. شیر محمد تر لاس ونیوله. په غوسه یې وویل ته بله ژونده ستړې یې، خو زه مور او ورور لرم. که دواړه سره وویني خدای که مو وینه ځمکې ته هم پرېږدي. جینۍ وویل ته مې هرات ته بیایې؟ شیر محمد ورته وویل هو. جینۍ کېناسته. ډکې سرې شونډې وخوځېدې. تا قول را سره وکړ. شیر محمد روانو کلیوالو ته کتل. یو دم یې په وارخطایي وویل له دې ځایه باید لاړ شو. جینۍ وویل هلته تللی شو؟ شیر محمد ورته وکتل. هغې پورته پټي کې خړې ولاړې کوټې ته ګوته نیولې وه. جینۍ وویل د اوبو پخوانۍ ژرنده ده. شیر محمد په ځیر کوټې ته وکتل. ژور لښتی د لرګي تر ناوې پورې غځېدلی و. دواړه په لویو ډبرو کې کړو په ملا روان شول. لښتی وچو مازې څنډو ته یې کمه واوره پرته وه. مخ پورته لاړل. د اوږدې لرګینې ناوې لاندې تیر شول. شیر محمد غړۍ اوږده کړه. کلیوال تر دیوال پټ وو. په بیړه یې ځانونه کوټې ته ورسول. کوټې ور نه درلوده. دیوالونه یې سري وو. له بامه هم څو ځایه رڼا رالوېدله. جینۍ کونج کې غلې کېناسته. سړي ورته وکتل. له خیرن څادره سپین مخ، تر شنو غټو سترګو راګرځېدلي تور اوږده باڼه او پر تندي پراته پیچلي لامده ویښته راوتلي وو. شیر محمد دیوال ته مخ ور نږدې کړ. له یوه سوري څخه یې د باندې وکتل. کلیوال د سیند پر ژۍ مخکته روان وو. ټولو اوبو ته کتل. د پنډ برېتور سړي څپلکه په لاس کې وه. شیر محمد وویل هغوی فکر کوي چې ته مړه یې. جینۍ غرې واخیسته. سلګۍ یې شوې. یو دم یې وژړل. دوې توتکۍ کوټې ته ورننوتې. یوې په چت کې تر تور لرګي ځان ورساوه. غچا یې شوه. بېرته له وره ووتې. جینۍ په ژړا کې وویل کاشکې مړه وای. سړي همغسې کلیوالو ته کتل. د جینۍ شونډې وخوځېدې. تا قول را سره کړی، تر هراته به مې بیایې. شیر محمد ورته وکتل. تندی تریو شو. په نیولي غږ یې وویل زه کور لرم. خلک به څه وایي چې پردۍ جینۍ را تختولې ده. د جینۍ ژړا زور ونیوه. د خدای روی ومنه تا قول را سره کړی.
شیر محمد په خبره کې ور ولوېده. نه. جینۍ چیغه کړه غیرت لرې؟ ولاړه شوه. شیر محمد په وره کې ودرېده. جینۍ په غریو کې وویل لار راکا. سړی په خبره کې ور ولوېده. سمه ده بیا یم دی. جینۍ ورته ویل ته دروغ وایې. د شیر محمد په تندي کې ګونځې پیدا شوې. د غزني په اولیاو قسم درته خورم. جینۍ بیرته کونج ته غلې کېناسته. شیر محمد دیوال ته ورنږدې شو. لرې تر هسکو تیږو ورهاخوا د کلیوالو سرونه معلومېدل. د سړي شونډې وخوځېدې. د غزني تر ښاره دې بیایم. د هرات موټر ته دې ورخېژوم. نوره به په خپله ځې. جینۍ ولاړه شوه. شیر محمد چیغه کړه تر هراته در سره ځم. سمه ده. جینۍ کېناسته. شیر محمد پټکی پورته کړ. پر پکه ککره یې له خیرو ډک نوکان تیر کړل. له ځان سره یې وویل عجب جنجال راته پیدا شو. جینۍ ورو ورو ژړل. شیر محمد په غوسه وویل هرات ته څه بلا غواړې؟ جینۍ غرې واخیسته. هلته مې خور ده. شیر محمد ورته وکتل. په ملنډو یې وویل په لوڅو پښو هرات ته ځې؟ جینۍ پر خپلو سپینو پښو د څادر پیڅکه ورکش کړه. شیر محمد ورته ورنږدې شو. مخامخ یې وکتل. ورو یې وویل موږ باید په ډبرو کې مخپور ته لاړ شو. که تر هغې مخامخ ټیټې غونډۍ واوړو خبره خلاصه ده. ورو له کوټې ووت. لښتي ته ښکته شو. شاته یې وکتل. جینۍ ورپسې وه. شیبه وروسته دواړه د سیند پر غاړه لویو ډبرو ته ورسېدل. مخکې لاړل. اوبه په ټیټه کې روانې وې. پورته تر تیږو ورهاخوا یوازې د کلي د هدیرې شنې زرغونې شنختې ښکارېدلې. دوی ګړندي ګامونه اخیستل. تر غونډۍ پورې څوک نه وو. یو ځای یوه بوډا د سیند پر غاړه غواوې اوبه کولې. دوی یوه شیبه د ډبرو په منځ کې کېناستل. بوډا له غواو سره مخ پورته وخوت. شیر محمد او جینۍ د غونډۍ تر څنګ شیلي ته منډه کړه. پورته لاړل. تر غونډۍ راتاو شول. مخامخ یې منډه واخیسته. د سیند د څپو غږ ورو ورو لرې کېده. شیر محمد مخکې و. شاته په څادر کې تاو شوې جینۍ لوڅې پښې منډې پسې وهلې. سړی تر یوې ټیټې غونډۍ واوښت. په یوه لویه ډبره کېناست. شاته یې وکتل. جینۍ لرې وه. شیر محمد ژوره ساه واخیسته. تر څنګ یې وکتل. د کلي څنډه ښکارېدله. کورونه په ټیټه کې پراته وو. د شنو 4 کونجه پټیو په غاړو د چینارونو بې پاڼو څانګې برېښېدلې. سیند کوږ وږ روان وو. مخ یې وګرځاوه. جینۍ په یوه هواره ډبره ناسته وه. سر یې ځوړند و. تیزه تیزه ساه یې اخیسته. شیر محمد ولاړ شو. جینۍ په بیړه ورته وکتل. په خواره خوله یې وویل د خدای لپاره یوه شیبه دمه کوم. سړي حرکت وکړ. د غونډۍ په پیڅکه کې مخکته لاړ. شاته د جینۍ د ساه ایستلو غږ اورېدل کېده. جینۍ اخ کړل. شیر محمد ور وکتل. ناسته وه. د کیڼې پښې غټ نوک یې پورته ولاړ و. د غټې ګوتې یې وینې روانې وې. سړی په یوه تیږه کېناست. تنده یې تریو شو. په غوسه یې وویل کمه لار نه ده. په لوڅو پښو ته نشې تللی. جینۍ خپله پښه ټینګه نیولې وه. شیر محمد ولاړ شو. جینۍ نا امیده ورته وکتل. د سړي لمر سوځولی تور تندی ګونځې ونیوه. په خشک یې وویل یوه ورځ مزل لرو. حرکت یې وکړ. جینۍ ګوډه ګوډه پسې روانه شوه. دواړه د اوږدې غځېدلې غونډۍ په پیڅکه کې ګامونه اخیستل. سیورو ته ځای ځای واوره پرته وه. خو لمر ته غونډۍ تورې وې. کله کله به نوي راټوکېدلي زیړ ګلان په مخه ورغلل. ترخو اوازغو وړې پاڼې کړې وې. ځای ځای به سپین پتنګان له بوټو پورته شول. پاو وروسته سړی د غونډۍ سر ته وخوت. خو جینۍ لا د غونډۍ په نیمایي کې وه. کله کله به ودرېده. پورته به یې وکتل. په لویو ډبرو پسې به یې لاس ونیوه. بیرته به یې ګام واخیست. شیر محمد تر ډېره د غونډۍ پر سر ناست و. سوړ باد چلېده. لمر ته سپینې وریځې ور روانې وې. ښه شېبه ووته. جینۍ د غونډۍ سر ته ورسېده. دې تیزه تیزه ساه اخیسته. د کیڼې پښې ټولې ګوتې په وینو سرې وې. جینۍ څنګ ته کېناسته. سړي ورته وکتل. هغې له پوندې ازغی ایسته. پر سپین تندي یې مړه خوله پرته وه. شیر محمد د خپل کوټ زنځیر کش کړ. ویېسته. د تبر تیره څوکې د کوټ د لستوڼي د اوږې برخې ته سیخه کړه. لستوڼی بیل شو. جینۍ په حیرانۍ ورته کتل. سړي لستوڼی په منځ کې نیم کړ. بوټونه یې ویستل. پرته له دې چې سر پورته کړي. ورو یې وویل څادر. جینۍ څادر ور وغورځاوه. لوڅ سر د یوې تیږې شاته کېناسته. شیبه وروسته ولاړ شو. ورو یې وویل تلای شم. جینۍ غړۍ اوږده کړه. سړي خپلو پښو ته د کوټ لستوڼي ور اغوستي وو.
د څادر نری ټوټه یې ترې تاو کړې وه. جینۍ وخندل. شیر محمد په بیړه ورته وکتل. د هغې سپین غاښونه ښکارېدل. یودم یې سرې ډکې شونډې سره ورغلې. په شنو سترګو کې اوښکې راټولې شوې. غلې کېناسته. شیر محمد پر ځمکه پراته بوټونه په پښه ووهل. ورو یې وویل دا په پښو کا. روان شو. جینۍ یوه پاتې شوې ټوټه ور پورته کړه. د کیڼې پښې غټه ګوته یې پرې وتړله. پلاستیکي آزاد بوټونه یې په پښو کړل. په څادر کې ځان وپیچه. ګام یې واخیسته. تر لوڅو پښو ښه ول. دوی ښه مزل وکړ. اسمان وریځو نیولی و. سوړ باد چلیده. پاووت. اسمان وغړمبېده. پر ځمکه د باران څاڅکي را پرېوتل. باران تیز شو. غونډۍ هواره وه. د پټېدو ځای نه ښکارېده. دواړه روان وو. د شیر محمد په پښو پسې په خټو لړلې ټوټې کش کېدې. یو ځای هسکه تیږه په مخه ورغله. ورنږدې شول. یو پلنه تیږه د دیوال غوندې ولاړه وه. ولې یې ورته ولګول. د باران څاڅکي تر پښو پورې رسېدل. شیر محمد زړېدلې ټوټې ور پورته کړې. کلکې غوټې ور واچولې. جینۍ ته وکتل. په لامده لنډ څادر کې سر راټوله ناسته وه. ژامې لړزېدې. شیر محمد ځمکې ته وکتل. ورو یې وویل نوم دې څه دی؟ جینۍ ورته ویل تورپیکی. شیر محمد ورته ویل خور دې په هرات کې واده ده؟ ځواب یې وانه ورېده. شیر محمد سر پورته کړ. د جینۍ په سترګو کې اوښکې راټولې وې. سړي بیرته ځمکې ته کتل. تورپیکی وویل هو. یودم غرې واخیسته. سلګۍ یې شوې. په ژړغوني غږ یې وویل زما ورورک دې څنګه پیدا کړ؟ شیر محمد په بیړه ورته وکتل. جینۍ پورته وریځو ته شنې سترګې نیولې وې. په سپینه زنه پورې رڼا اوښکه ځړېدله. د یوه خبره درته وکړم. ناول ډیرو قدرمنو اوریدونکو دا وه د ناول درېیمه برخه. تر بلې برخې پورې مو په لوی څښتن تعالی سپارم. ښاد و آباد اوسئ.